معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیاي زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنی ویډیو کې اسپیکټ نمبر 2 د پارټس او سپیچ په مختصر بیان کې زده کړي دي او نن د پارټس او سپیچ پارټ نمبر 1 د ناون باره کې به په تفصیل سره سٹارټ کوو. دا ویډیو د هر کلاس طالب علم که هغه ریګولر وي یا پرایویټ په اساني سره انګلیش یا انګلیش ګرامر زده کولی سي. راځئ چې شروع یې کړو. ناون ته پښتو ژبه کې اسم یا نوم وایي. د ناون 5 قسمونه دي. نمبر 1 پراپر ناون. پراپر ناون ته پښتو ژبه کې اسم معرفه وایي. اسم معرفه څه ته وایي؟ اسم معرفه مطلب ده یو اصل نوم یا یو رسمي نوم د انسانانو، جانورانو، مرغانو او د ځایونو یا د مقام نومان دي او دا نومان په هر ژبه کې بدلیږي نه، یعنی کې دا نومان په هر ژبه کې نه بدلیږي. په هر ژبه کې دغه نومان وي، په هر ژبه کې هم دغه نومان وي او اولنی ټکی یې غټ وي. اولنی ټکی مراد لکه پی کیپیټل ده او دا ټکی چې وي دا غټ وي، لکه دا پی کیپیټل ده، لکه دا اسلام آباد، دا آی چې ده دا کیپیټل ده. نو لکه پاکستان، لکه اسلام آباد، لکه علی، نو دا ای هم غټ ای ده، کیپیټل ای ده. نمبر 2 کامن ناون. کامن ناون ته پښتو ژبه کې اسم نکره وایي. اسم نکره څه مطلب دی؟ اسم نکره مطلب ده یو هغه نوم چې په هر ژبه کې خپل نوم یا نامه وي. د هغو څیزونو او د ځایونو نومان دي چې هر ژبه کې خپل نومان وي. لکه ټری ته په انګریزي کې ونې ته وایي یا درخت ته وایي. شجر په عربي کې ورته وایي. ونه په پښتو کې ورته وایي. درخت هم پښتو کې ورته وایي. سیټي په انګریزي کې ښار ته وایي. بلدیه په عربي کې ورته وایي. شهر اردو کې ورته وایي. ښار په پښتو کې ورته وایي. معزز کتونکو noun is a naming word. کوم چې noun دا د نوم یا د نامې والا ورډ یا ټکی ده. لکه پرسن انسانانو شخص ته وایي. لکه پلیس ځایونو ته وایي. لکه تینګ سیز یا شیانو ته وایي. او لکه انیمل جانورانو ته وایي. نو دا په انګلیش ژبه کې د noun ډیفینیشن ده. نمبر 3 میټریل ناون. میټریل ناون ته پښتو ژبه کې اسم مادي وایي. اسم مادي څه ته وایي؟ اسم مادي هر یو شي ته وایي چې دی وزن لري او جای حجم لري یا جای راګیروي او سړی لاس وړي او سړي ته پته لګي چې دا یو شی ده، یو ته مادي وایي. دا د مادي څیزونو نومان دي لکه چې سړی لاس وروړی شي او هغه وزن هم لري او ځای هم راګیروي. لکه پن، قلم، لکه بوک کتاب، لکه چیر کرسي، لکه بال، گیند یا ټپوس. نمبر 4 ابسټریکټ ناون. ابسټریکټ ناون ته پښتو ژبه کې اسم حواس وایي. اسم حواس څه ته وایي؟ اسم حواس مطلب ده لکه یو سړی چې عقل لري، شعور لري، جذبه لري، یو شی محسوسوي یا احساس لري، نو دې ته حواس وایي. دا د جذبو، د احساس، د قدر او د کیفیت نومان دي. مادي وجود نه لري، یعنی کې جسم نه لري، حجم نه لري. سړی لاس وروړي او سړي ته پته ولګي چې دا شی پروت ده. سړی لاس نسی وروړی، یعنی کې سړی په لاس نسی معلومولی او سړی یې لیدلی هم نشي، یعنی کې مخلوق یا خلکو ته په نظر باندې نه ورځي چې دا څه شی دی.
لکه یو جذبه، لکه احساس، لکه خوشحالي، لکه غم، نو دا په سترګو یا په نظر باندې نه لیدل کېږي، صرف محسوس کولی شي، صرف محسوس کولی شي، یعنی کہ صرف حواس کولی شي. نمبر 5 کلیکټیو ناون. کلیکټیو ناون ته پښتو ژبه کې اسم اجتماعي وایي. اجتماعي څه ته وایي؟ اجتماعي دې ته وایي لکه یو اجتماع سوي، لکه یو ګروپ سوي، لکه یوه ډله سي، لکه یوه ټوله سوي، یعنی کې تر 2 نه چې زیات کسان وي هغه ته اجتماع یا کلیکټیو یا ډله ورته وایي. دا د ډلو، اجتماع، ټولو او د غونډو نومان دي او د دې شمیر د 1 نه زیات وي. لکه کلاس، کلاس ته وایي، کلاس جماعت ته وایي، ډلې ته وایي چې تر 2 یا 2 نه زیات کسان وي پکې. فیملی، فیملی څه ته وایي؟ فیملی خاندان ته وایي، کورنۍ ته وایي، یعنی کې 2 یا 2 نه چې په کور کې زیات کسان وي هغه ته فیملی وایي او خاندان ورته وایي. ګروپ، ګروپ هم یو جماعت، ډلې، ټولې ته وایي، یعنی کې یو مقصد دپاره کسان راجمع سوي نو 2 یا 2 نه زیات هغه ته ګروپ وایي. پارټۍ، پارټۍ هم ډلې ته وایي، ټولې ته وایي، غونډې ته وایي، یعنی کې 2 یا 2 نه چې زیات کسان وي او یو مقصد دپاره راجمع وي نو هغه ته پارټۍ وایي. نیشن، نیشن قوم ته وایي. قوم یو سینګولر واحد نوم دی، حالانکه په دې کې د نن د ګروپ شکل، یعنی کې په قوم کې په 100 او په 1000 خلک وي نو دې ته هم یو کلاس یا جماعت غوندې دا نامه دی، یعنی کې ګروپ دی چې 2 یا 2 نه زیات خاندان وي یا قبیلې وي نو هغه ته قوم ویل کېږي. او ټیم، ټیم هم ډلې ټولې ته وایي، د یو خاص مقصد دپاره چې کسان پکې راجمع سوي نو هغه ته ټیم وایي. دا د ویډیو پای. معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مخکنی ویډیو کې بعد د پارس او سپیچ پارت نمبر 2 پروناون باره کې به په تفصیل سره زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.